د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د ترکمنستان په بلنه د نوموړي هیواد مرکز اشخاباد ته تللی دی او د شنبې په ورځ د یاد هیواد له صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف او له نورو مسؤلینو سره یې لیدلي دي. په دغه ناسته کې د افغانستان ترکمنستان ترمنځ پر دوه اړخیزو سیاسي ډیپلوماتیکو او اقتصادي اړیکو همداراز امنیتي همکاریو د ټاپي پروژې پر ژر پیلېدو او نورو مهم موضوعاتو خبرې شوي دي. دا چې دغه ناسته او دغه لیده کاته د افغانستان په اوسني وضعیت څومره مهم اغیزه ولري، نننۍ خپرونه همدې موضوعاتو ته ځانګړې شوې ده. سلام او وخت مو په خیر، زه بریالی ساحل یم او تاسې بدلون خپرونه ګورئ. په خپرونه کې راسره قدرمن میلمانه دي سیاسي شنونکی عبدالحق حماد او همداراز د نړیوالو اړیکو کارپوه دکتور اجمل زرمتی. تاسې دواړو ته ډېر زیات ښه راغلاست وایم. حماد صاحب راځم تاسو ته. د اسلامي امارت تقریبا نږدې 15 میاشتې پوره شوې. د دې ترڅنګ چارواکو ویلي چې موږ غواړو چې له نړۍ سره په ځانګړې توګه له ګاونډي هیوادونو سره ښې نیکې ډیپلوماتیکي سیاسي او اقتصادي اړیکې ولرو او ورسره راشه درشه ولرو. په عمل کې هم ثابته کړه. تاسې په خپله دغه د امیر خان متقي سفرونه چې پاکستان ته، ترکیه، ایران او دا د ترکمنستان ته سفر کړی، دغه څنګه ارزوئ په ټوله؟ بسم الله والصلاة والسلام علی رسول الله. ساحل صاحب تاسو ته او قدرمن زرمتي صاحب ته او ټولو کتونکو او اورېدونکو ته سلامونه او احترامونه. علیکم سلام. په ټوله کې وروسته له هغه چې اسلامي امارت په ټول افغانستان باندې حاکم شو، د اسلامي امارت په ټولو وزارتونو کې یو له هغو فعالو وزارتونو چې ډېر کار یې کړی په تېرو 15 میاشتو کې هغه بهرنۍ چارو وزارت ده. بهرنۍ چارو وزارت وکولی شول چې د اسلامي امارت کوم بد تصویر چې نړۍ ته په تېرو 20 کلو کې ورکول شوی و او نړیوالو ته دا په نظر کې ورکول شوي چې طالبانو ډله یوه داسې ډله ده چې هیڅ انساني ارزښتونو ته احترام نه لري او دې ته ورته نور ډېر مسایل. دا په 15 میاشتو کې وکولی سول چې حتی د ملتونو په افکارو کې هم تغییر راولي. بلې اوس د نړۍ ملتونه د اسلامي امارت په اړه بل ډول فکر لري. کوم فکر چې تېرو 20 کلو کې درلوده دا ډېر تغییر شوی ده. د سیمه ییزو هیوادونو سره اړیکې رغېدلې دي، سره د دې چې رسما اعلان نه ده شوی، خو د ټولو هیوادونو سره د اسلامي امارت اړیکې ډېرې فعاله دي. بالخصوص د ګاونډیو هیوادونو سره مختلف سفرونه سوي دي، د هغوی سفرونه دلته شوي دي، د اسلامي امارت د هیئتونو سفرونه هلته شوي دي. د سیمه ییزو هیوادونو سره هم روابط تر ډېره پورې رغېدلي دي. د لوی قدرتونو ترمنځ تعادل ساتل شوی ده چې دا ډیره مهمه ده. د افغانستان د قضیې په اړه په تېرو 40 کلونو کې د افغانستان د بربادۍ یو لامل دا و چې دلته داسې سیاست نه لوبېده چې د لوی قدرتونو ترمنځ تعادل او انډول وساتلی شي. دا تر اوسه پورې ساتل شوی ده. دا چې ولې عملا نتیجه نه ده ورکړې، نو واضح خبره ده چې 20 کاله د یو چا سره دښمني وشي، هغه په 15 میاشتو کې دوستۍ ته تبدیلېدل دا ګران کار دی. لیکن ویلی شو چې نږدې شوي وو. بلې زه چې څومره ګورم خبره مثبت طرف ته روانه ده. د ترکمنستان وروستی سفر ډېر مهم سفر و. زه چې څومره معلومات لرم د 15 وزارتونو او مهمو سکتورونو مسؤلین وزرا یا معینان او یا مسؤلین د برېښنا په شمول دا تللي وو. هلته د تجارت وزارت، د معدن وزارت او دغه راز خپله متقي صاحب دوی د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر او د نایب صدر اعظم سره ولیدل او په مجالسو کې ډېر پرمختګ شوی ده. زه چې څومره خبر یم دا اوس هم معلومات وکړل. په اقتصادي ډګر کې ژمنه شوې ده، اقتصادي ډګر کې دا ژمنه وشوله د دواړو لورو ترمنځ چې راتلونکي پسرلي ته د ټاپي پروژه، د ټاپ پروژه او د ریل پټلۍ کوم پروژه چې د افغانستان سره د افغانستان لارې تیریږي دا راتلونکي پسرلي ته پیل شي. په دغه هیئت کې تخنیکي ټیم هم شامل و چې له دې خوا تللی و. فیصله په دې وشوله چې راتلونکي یو هفته وروسته 22 د جنورۍ باندې به د ترکمنستان هیواد یو تخنیکي ټیم راځي او راتلونکي پسرلي ته د دغو کارونو د شروع په اړه به بحثونه کېږي دلته او راتلونکي پسرلي ته به کارونه شروع کېږي. په مالیاتي برخه کې د ګمرکاتو په مسایلو کې فیصله سوې ده چې دوه طرفه یو کمیسیون به تشکیل کېږي، هغوی به د ګمرکاتو چې کوم ستونزې مشکلات دا حل کوي. په اقتصادي لحاظ کې په اقتصادي ډګر کې د تجارت وزارت سره
سره د وارداتو صادراتو په اړه توافقات شوي دي او د تجارانو ته د ویزو د تسهیل موضوع باندې بحث شوی دی. بالعموم په ډیرو مسایلو کې چې دواړه هیوادونه سره نږدې کوي، بالخصوص په اقتصادي ډګر کې ښه پرمختګونه شوي او زه ویلی شم په ټوله کې چې دغه سفر د ډیرو لاسته راوړنو څخه ډک و او امیدواري دا ده چې دغسې سفرونه دوام وکړي او د افغانستان دغه اوسنی بحران یا د حالت له دې څخه افغانان ووځي. ډېره زیاته مننه. کوم بیرته درته راګرځم. راځم تاسو ته زورمتی صاحب، مخکې حامد صاحب هم یادونه وکړه چې یوه دا خبره ده چې په خپله ګاونډي هیوادونه د اسلامي امارت چارواکو ته بلنه ورکوي. څه فکر کوئ دغه څومره په خپله رسمیت پیژندلو ته او دا چې له اسلامي امارت سره جوړجاړی ولري، ښې اړیکې ولري، څومره ورنږدې شوي یو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته حماد صاحب ته او ستاسو قدرمن لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې حماد صاحب ورته اشاره وکړه، یعنی هر هغه اقدام چې د افغانستان د خپلواکي، سوکالي او د پیاوړو اړیکو او مناسباتو لپاره هغه اقدام مخته ولاړ سي، دا موږ یعنی دغه ته موږ ښه راغلاست وایو، یعنی او انشاءالله په مرور د زمان سره یعنی ښې پایلې هم ولري. بله خبره دا ده چې همدغه ډیپلوماسي ده چې د هیوادونو ترمنځ باید سفرونه نور هم غښتلي او پیاوړي شي، راشه درشه وسي، نه تنها د حکومتونو ترمنځ بلکې د ملتونو ترمنځ هم باید مناسبات نور هم غښتلي او پیاوړي شي. ورسره یې دغه کوم وروستنی سفر چې مثلا ترکمنستان ته شوی و، هغه په نړۍ کې هغه د اقتصادي لحاظ او ډېر زیربناوې هم لري، خصوصا ګاز او انرژي او د مسایلو کې څلورم هیواد ده، سره له دې چې جمعیت یې فکر کوم 6 تر 15 میلیونه ده، ولې بیا هم انرژي لري. نو که نور هیڅ هم لاس ته موږ رانه وړو، صرف په اوسنۍ شرایطو کې د ټاپي پروژه او همداراز د انرژي چې فعلا تاسو ګورئ چې په ژمی هم دی او موږ له د برق له کمښت سره مخامخ یو، او تر کومه ځایه چې ما مثلا معلومات کړي ډیری هغه انرژي یا برق هم ترکمنستان د افغانستان لخوا تامینوي. دا په دې خاطر نه ده چې مثلا افغانان په دې باندې ډیر ګران دي، د دې هغه اقتصادي ګټې په افغانستان کې خوندي ساتل شوي دي او دغه وروسته به هم نور غښتلي سي، ځکه په تیرو کې مثلا امنیتي مشکلات شتون درلود، اوس هغه څه شتون نشته، یعنی کوای شي خصوصا د ټاپي پروژه. نو زه چې تر کوم ځای د ټاپي پروژه مثلا یاده شوه ورته ګورم، د سیمې هیوادونه ځینې مغرضې کړۍ دي، دوی هم کله یو نظر وړاندې کوي، کله بل نظر وړاندې کوي، یعنی تر اوسه پورې صحیح داسې د خولې ډیپلوماسي له موږ سره پاللې ده، یا په خوله کې به وایي چې مثلا دا عملي سي، ولې د پردې تر شا دوی نه غواړي. زورمتی صاحب ولې دغه ګامونه دوی په ډار اخلي؟ خو یو خو دا دی چې مثلا دلته یو نوی تحول راغلی، نوی نظام راغلی دی، او بل دا چې اوس هم هغه زموږ که همسایه پوښتنه همدا ده، مخکې هم موږ له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې درلودلې، سوداګریزې، سیاسي، اقتصادي، په بېلابېلو برخو کې ښې اړیکې موږ درلودلې، خو اوس دغه دوی یو وخت کې دغه اندېښنه د امنیت په برخه کې، امنیتي ننګونې په ګوته کولو چې دغه ده. زه درته ټاپي پروژې یادونه چې کله کېږي، یوه اندېښنه دا وه چې دلته دوی په ډاډه زړه نشو کولی چې همکار اوسېږي یا پانګونه وشي په افغانستان کې. دوی ډارېدل، یو ډار، اوس خو دغه ډار له منځه تللی ده. په خپل اسلامي امارت همدا په کراتو وایي، همدا ډاډ ورکوي چې راشي له افغانستان نورو ګاونډیو هیوادونو ته هېڅ رقم ګواښ نه دی متوجه. نو د دوی دغه ډار په څه دلالت کوي؟ یعنی تر کومه ځای چې زه ورته ګورم د ځینو هیوادونو صحیح ده چې مثلا دوی به دا ادعا کوي چې موږ خو د ازادي لرو یا خپلواکي لرو په خپله بهرنۍ تګلاره کې، ولې چې اوس هم د دې هغه بهرنۍ تګلاره یا د تعاملات چې دي د امریکا تر اغېزې لاندې دي. نو اوس تاسو وګورئ چې 5 میاشتې تقریبا تېرې شوې، دوی صحیح داسې له اسلامي امارت سره هغه د اړیکې لري، روابط لري، ملاقاتونه کیږي، ولې هېڅ یو هیواد په شمول د اسلامي هیوادونو تر اوسه پورې دغه داسې نه دي شوي چې دوی رامخته سي او وایي چې مثلا زه له اسلامي امارت په رسمیت باندې پېژنم. صحیح داسې هغه ډیفاکټو حالات کې به شتون لري، ولې رسمي دریځ باید دوی خپل کړي. 15 میاشتې تېرې شوې، نو دا په دې معنی ده چې دوی اوس هم له یعنې د امریکا هغه شین چراغ ته ګوري چې اوس د امریکا که چیرې موږ رامخته کېږو، بیا داسې نه شي چې په موږ باندې هم تعزیرات ولګول سي. مثلا خصوصا پاکستان وګورئ چې د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دی، نو بیا زموږ ګیله دلته دا ده چې تاسو به د
پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خبرې اورېدلې چې هغه ویلي چې د ټاپي پروژې د خبره اوس په افغانستان کې یعنې دا زمینه نه ده مساعده. نو دی اول خو دا په ده پورې اړه نه لري سري داسې دا یو هیواد دی چې په د ټاپي پروژه په دې پورې ځکه دا یو انتقال دی پایپلاین دی همداراز د برق دوی ته به هم رسول کېږي. ولې دا چې وایي چې په افغانستان کې هغه امنیت ورته شتون نه لري یا اوس باید په ټاپي باندې ونه غږیږو دا واقعا یعنې هغه دوه ګونی چلند دی چې له اسلامي امارت سره مثلا دی کوي. د پروژو د تطبیق لپاره اولین شرط چې ډېر مهم دی هغه امنیت دی یعنې امنیت باید شتون ولري. بله خبره دا ده چې که دا د ټاپي پروژه مثلا په دغه سفر کې بحث ورباندې شوی او دا عملي شي 500 میلیونه یا 450 میلیونه داسې وښایي په دې شاوخوا کې به حق ترانزیت افغانستان ته ورکول کېږي یعنې دا یو غټه لاسته راوړنه ده د افغانستان لپاره. او بل دا ده چې یعنې دا اړیکې نورې هم باید وغځول سي. دا یعنې د اسلامي امارت چې دا مثلا سفرونه کوي له بېلابېلو چارواکو سره ځي او دا د اسلامي امارت مثلا دا ښه نیت ورته ښیي لکه په تېرو کې چې مثلا مخکې یعنې د خپل نیت دوی ثابته کړې ده ثابته کړې او بل دا چې یو څه لاسته راوړنه سي مثلا هغه لاسته راوړنې چې هلته په ځینو مواردو باندې لاسلیکونه کېږي یا په ځینو مواردو باندې مثلا بحث کېږي دا د میډیا مسؤلیت ده د ځینو تحلیلګرانو مسؤلیت ده سي یعنې دغه ته باید په مثبت دید باندې وکتل سي نه په منفي دید باندې. ځینې کسان وایي چې څه لاسته راوړنه که اوس په ټاپي باندې بحث شوی صحیح ده په تېرو کېدای سي دا په عمل کې خدای دې وکړي چې په عمل میاشت کې دا عملي شي او ورسره مثلا د تجارانو لپاره د ویزې مسایل دي بل د انرژي مسله ده که دا مثلا موږ ته راکړل سي افغانستان ته راسي له افغانستان به هم بل اقتصادي پلوه یعنې هغه کوم سایکل سي د اقتصاد ده هغه به هم په چرخش باندې راسي او دلته به په دې پروژه کې مثلا د کارموندنې لپاره یو د تحصیل خبره ده تحصیلي بورسیې چې کوم یو دي دا ژمنې هم شوي دي چې دا هم ډېر حیاتي ارزښت یو دا دی چې خدای دې وکړي چې یو ژمنې یو عملي ګامونه واخیستل سي یعنې په بهانې باید ونه لټول سي لکه په تېرو کې چې مثلا لاسلیک کونه شوي دي یا مثلا وعدې شوي وي ولې عملي جامه به یې نه اخیسته. اوس باید دوی په یعنې دې ته راشي چې په تېرې کې که په دې نیت کې وو چې په افغانستان کې په جګړه کې دوی ګټې لرلې اوس د دې لومړي ځل لپاره دا هم تجربه کړي خیر د دوی د دا تجربه کړي یعنې هغه خپل اقتصادي ګټې دي په یو سوله ییز افغانستان کې هم د سیمې هیوادونه او هم مثلا د مرکزي اسیا کوم هیوادونه چې دي هغه د په یو سوله ییز افغانستان کې دوی باید هڅه وکړي چې خپلې ګټې ولټوي او زموږ په کورنیو چارو کې د مداخله نه کوي خپل وس هغه اقتصادي بسترو ته هموار دی. هغه غوښتنې چې دوی لري مثلا له اسلامي امارت سره او هغه غوښتنې زموږ له ملي او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي زه تر کومه ځای چې ورته ګورم هغه باید ومنل شي او مني هم ورسره. ولې دا چې مثلا ځینې هیوادونه مثلا دې سي له ځینو کړیو څخه دوی ملاتړ کوي او غواړي چې هغو ته په حکومت کې ځای ورکول سي له هغې وروسته بیا له اسلامي امارت سره غواړي چې دوی مثلا تعامل ته راسي. یعنې په تعاملاتو کې صحیح ده چې اسلامي امارت به ځانګړي شرطونه لري او د ځینې هیوادونو به خپل شرطونه لري ولې هغه شرطونه چې مثلا موافق او په ټولو کې مثلا په یو سوله ییز افغانستان کې زه مطمئن یم چې د ټولو هیوادونو سره یعنې حتی د امریکا په یو سوله ییز چاپیریال کې د دې ګټې تامینېدای شي. ولې دا داسې برخورد باید ونه شي دوه مخه برخورد ونه شي یعنې داسې ونه شي چې دوه ګونه چلند افغانستان سره اوسي دوه مخه سیاست یا د خلو ډیپلوماسي اوسي. نو باید دوی اوس وخت دی چې باید عملي ګامونه واخیستل سي زموږ په تعاملاتو کې یا روابطو کې او د پروژو د تطبیق داسې هر څومره ژر کېږي ځکه دا فعلا افغانستان له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ یو حیاتي ارزښت لري نو چې هر څومره دا پروژې مسله کېږي یا زموږ راشه درشه کېږي یا د ملتونه چې دي له یو بل سره نږدې کېږي دا باید نورې هم غښتلی سي او دا د ابتکار دا د ابتکار چې فعلا اسلامي امارت په لاس کې اخیستی دی دا باید نور هم غښتلی او پیاوړی شي او ځینو نورو هیوادونو سره هم باید موږ اړیکې پیاوړې کړو. تاسو زه همیشه دا مثال ورکوم اوس هند او پاکستان خپل منځ کې یعنې ډېر ټینګړې اړیکې لري 3 جګړې کړې دي 4مه جګړې هم دې اټکل کېږي چې دوی اوسي ولې مناسبات شته یعنې ډیپلوماتیک اړیکې شته سفارتونه یې اوس هم فعال دي. نو موږ هم باید هغه انډول هم وساتو په بهرنۍ تګلاره کې یعنې یو بالانس او موازنه رامنځته سي او ترڅنګ هغه زموږ بهرنۍ تګلاره باندې چې کار وسي چې مثلا زموږ روابط له اسلامي هیوادونو سره په څه ډول سره وي او نور هغه غښتلي پیاوړي هیوادونه چې دي مثلا چین امریکا او روسیې سره په څه ډول سره وي اتحادیې اروپا سره څه ډول سره او اسلامي هیوادونو سره زموږ اړیکې څه ډول سره وي او له هغو دې خواته همسایه هیوادونو سره زموږ ډېره زیاته مننه. بیرته درته راګرځم محمد صاحب بیرته راځم تاسو ته په خپله اسلامي نړۍ اسلامي هیوادونه چې کوم دي
دا خو په یو نه یو ډول په ښکاره د دوی دغه نیت چې دا په دې معنی ده چې دوی غواړي له افغانستان سره تعامل ولري، جوړ جاړی راشه درشه ښې اړیکې ورسره وپالي. خو مخکې مې هم دا خبره وکړه، دغه ډار چې د دوی په زړونو کې ده بالاخره دا به تر څو پورې دوام وکړي؟ دوی ولې حد اقل خپل غږ نه پورته کوي؟ اوس خو اسلامي امارت د نیت ټولو ته معلوم ده، د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د سفرونو دغه لړۍ دغه نرمښت دی چې دوی په خپله دا وایي چې راشئ، اوس موږ نه غواړو چې دښمني وپالو، موږ نه غواړو چې 20 کاله څه چې تیر شوي دی هغه بیا تکرار شي او دغه موږ کومې اړیکې چې دي دغه ترینګلې شي، غواړو چې اړیکې مو ښې شي. بالاخره دغه واټن به تر څه وخته پورې دوام ولري؟ ساحل څه مخکې له دې چې تاسې پوښتنې ته راسم، زه غواړم د دې ټاپي پروژې په اړه مختصر یو خبره ولرم چې انشاءالله د افغانانو د اطمینان سبب به سي. د اسلامي امارت په تیره دوره کې د ټاپي پروژې لاسلیک وشو د اسلامي امارت سره. مولوي صاحب وکیل احمد متوکل د بهرني چارو وزیر و، د ټاپي پروژه هغه امضا کړې ده د ترکمنستان جهاد سره. بیا په 1998 کال کې په هغه وخت کې د ترکمنستان رئیس جمهور په یو ملاقات کې اسلامي امارت مسؤلین ورته چې متوکل صاحب پکې برخوالو په هغه مجلس کې هغوی ته ویلي و چې زما د ژوند یو لوی ارمان دا ده چې دغه ټاپي پروژه د افغانستان له لارې زه هندوستان ته ورسوم. د ده په قول چې ایران غواړي چې دا پروژه د ایران له لارې پاکستان ته او هندوستان ته وغځول سي، خو زه غواړم چې د افغانستان د ملت سره یوه ښېګڼه وکړم په حیث یو مسلمان ګاونډی، او دا زه که مړ یم هم ما به داسې یو قانون تطبیق کړی وي چې دا به یوازې د افغانستان له لارې تیریږي. له همدې امله سره له دې چې تیر 20 کاله دلته جګړه وه خو دا نلیکه بدله نه شوله بلې خواته. اوس چې دلته امن راغلی ده او واحده قومنده راغلې ده، جزایر د قدرت ختم سوي، داخلي تشنجونه هېڅ شی نسته. په دې وخت کې لکه څنګه چې زرمتي صاحب اشاره ورته وکړله اقتصادي بستر جوړ ده د دې نلیک او د نورو اقتصادي پروژو لپاره. زه باور لرم چې اوس د دې وخت چې دغه پروژه تطبیق سي. یو علت د دې د ځنډېدو دا و چې په هغه وخت کې په 1998 کال کې چې کله د دې پروژې لاسلیک وسو د ترکمنستان جهاد سره، نو دوه لویې کمپنۍ را میدان ته سویلې چې دا قرارداد واخلي. یوه د امریکانو کمپنۍ وه، د یونیکال په نامه، یوه ارجنټایني کمپنۍ وه. په هغه وخت کې چونکې ترکمنستان د روسیې یا د شوروي اتحاد تر تسلط لاندې پاتې شوی ده، د ترکمنستان رئیس جمهور طالبانو ته ویل چې موږ چونکې د روسیې تر حاکمیت لاندې یو، روسیه موږ ته اجازه نه راکوي چې دا پروژه تاسې امریکایي کمپنۍ ته ورکوي، دا به ارجنټایني کمپنۍ ته ورکوي. طالبانو دغه حساسیت ته په پام سره د لاسلیک یې هغه ابتدایي لاسلیک یې د ارجنټایني کمپنۍ سره وکړ. دغه کمپنۍ سره چې کله د قرارداد ابتدایي امضا سو، په سبا ورځ باندې یونیکال کمپنۍ خپل ټول دفترونه وتړل او یوه هفته کې دننه په افغانستان باندې د کروز میزایلو برید وسو. اصلي علت یې د ټاپي پروژه وه. اوس هغه امریکایي کمپنۍ چې پخوا په افغانستان کې دوی دلچسپي درلودله چې سرمایه ګزاري وکړي، لوی پروژې په لاس کې واخلي، هغه کمپنۍ د افغانستان د موضوع نه دل سرده سوي دي. هغوی کې هغه قوت هم نه ده پاتې او د افغانستان موضوع اصلا امریکایانو ته اوس مهمه نه ده. نو لهذا هغه مشکلات چې پخوا متوجه وو د ټاپي پروژې ته، هغه هم حل سوي دي، امنیتي مشکلات هم حل دي. اوس دې وخت چې تا تیر سي. راځم ستاسې پوښتنې ته. ګورئ، امریکا سره له دې چې په افغانستان کې ډېر تاوانونه وکړل، په اقتصادي لحاظ باندې ډېر تاوان دوی وکړ او په نورو لحاظونو باندې هم، لیکن بیا هم دوی د نړۍ هغه حاکم جهت ته لا هم تر اوسه پورې د نړۍ په سیاست باندې د امریکا تسلط د ملل متحد د دوی په لاس کې دي، د ویټو حقوق د دوی سره دي په ملل متحد کې، حتی بانکي سیستمونه، نړیوال اقتصادي نظام ټول د دوی په لاس کې ده. لا هم امریکا چاته اجازه نه ورکوي چې اسلامي امارت په رسمیت وپیژني تر اوسه پورې، ځکه امریکا غواړي چې که اسلامي امارت څوک اسلامي هیوادونو ته څه پکار ده؟ بهامات صاحب بیا مې هم ته خبره ګوره، د سوپر پاور یا ابر قدرتونه که موږ یاد کړو، انګلیز، بیا ورپسې روسیه، اوس دا د امریکا ده. دا خو تغییر او تبدیل په دوی کې هم راځي، په نړۍ کې تغییرات راځي، بدلونونه راځي. هغوی خو دا خو واضح خبره ده. خو دلته ګیله په خپله یې مونږ د ګاونډیو هیوادونو نه، د اسلامي هیوادونو نه مو ګیله دا ده چې اوس که یو موټی شي، نو زه دا ویلی شم چې له شک پرته ډېر مثبت بدلونونه به رامنځته شي. یوه اساسي خبره زه وکړم جناب ساحل صاحب، چې متاسفانه په ډېر تاسف سره او په ډېر افسوس سره زه وایم چې اسلامي نړۍ
ټوله اسلامي نړۍ زه ویلی سم چې دا خود مختاره نه ده. یو اسلامي هیواد هم د امریکا له تسلط نه بهر نه ده الا اسلامي امارت او د افغانستان غیرتي ولس دې باندې موږ افتخار کوو. ځینې اسلامي هیوادونو په اقتصادي لحاظ د امریکا تر تسلط لاندې دي، د هغه تر فشار یعنی ده ته محتاج ګرځول سوي دي. ځینې اسلامي هیوادونه لکه مصر او پاکستان او ځینې نور هیوادونه دا هم په اقتصادي او هم په نظامي لحاظ د امریکا تر قومندې لاندې دي. د هغوی فوز، د هغوی نظامي جهت دا ټول د امریکایانو په لاس کې ده. حتی هلته څوک یوې لوړې رتبې ته تر هغو نسي رسېدی تر څو چې د امریکا له طرفه اوکې سوی نه وي. اسلامي امارت ته د امریکایانو همداسې اراده وه چې دلته هم دغه د افغانستان ملي اردو چې په 20 کلونو کې دلته جوړېدله دا د امریکا په لاس کې وي. د دوی سا اکسیجن هم د امریکا په پایپ کې راسي، ورته معاشات، د هغوی امکانات، د هغوی ټول مصارف دا د امریکا، تر څو دا اردو دلته د امریکا د ګټو لپاره وکارول شي. د همدې وجې نه د دوی مشرانو نارې وهلې ورته چې تاسې د نیویارک او د واشنګټن د حفاظت لپاره روزل شوي یاستئ. په عین حال کې په اقتصادي لحاظ هم پلان دا و چې افغانستان خودکفا نسي. د افغانستان یوه زیربنا پروژه دلته نه ده تطبیق سوې، ټوله یک بار مصرف وه. تر څو امریکا پشتیوانه وه او افغانستان ودان و چې پشتیوانه یې ختمه سوله، افغانستان اقتصاد ړنګ سو. ټول اسلامي هیوادونه په همداسې حالت کې دي. حتی کوم هیوادونه چې خپل منابع لري، خودکفا دي، اقتصاد لري، نفت لري وغیره، د هغوی سیاستونه بیا د امریکا په لاس کې دي. مونږ اوس زه په خپله اسلامي هیوادونو ته دا امید نه لرم چې دوی به د امریکا د خوښې پرته په یو داسې جرأت وکړي چې اسلامي امارت په رسمیت وپېژني. ها، یو شی ده چې امریکا به اسلامي امارت سره تعامل ته راځي. امریکا به په هر صورت چې وي اسلامي امارت سره به تعامل ته راځي. 2-3 علتونه دي. یو علت دا ده چې د افغانستان بحراني کېدل دا د امریکا په تاریخ کې یو لویه بدنامي کېږي، ځکه امریکا راغله دلته د مشکلات یې جوړ کړل. اوس که دلته بحران راځي د امریکا په تاریخ کې دا یو تور داغ تمامیږي. دویمه خبره دا ده چې د امریکا یو لوی هدف چې دغه نظامی یرغلونه او فکري یرغلونه دا د همدې لپاره دی چې نړۍ د خپل اقتصادي استعمار لاندې وساتي. اوس چې افغانستان په کوم حالت کې ده، د افغانستان اقتصاد لا هم د امریکا په لاس کې ده. دغه بانکي سیستم چې دلته ده، دا بانکي سیستمونه ټول لینک دي د مرکزي نړیوال بانک سره، او نړیوال بانک بیرته د امریکایانو ده. که چیرې دلته په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته کیږي، دلته بانکونه سقوط کوي، افغانستان په اقتصادي لحاظ د امریکا له لاسه وځي، او امریکا په هیڅ صورت نه غواړي چې په یو هیواد کې دوی اقتصادي لاس ونه لري. له همدې امله بل په عین حال کې امریکا کچيري یو طرف ته د اسلامي امارت پالیسي وګوري چې اسلامي امارت بهرنۍ پالیسي دومره معقوله ده چې نړیوال اوس قانع دي ورباندې چې دا یو معقول حکومت ده، د نړیوالو اصولو مطابق د یو آزاد حکومت مطابق دوی برخورد کوي. په دغسې حالت کې چې یو طرف ته د اسلامي امارت ښه ډیپلوماسي ده، نړیوالې قانع کړي دي تر ډیره حده پورې، که چیرې امریکا خپلې دښمنۍ ته دوام ورکوي، نو دلته نړۍ قانع کېږي د اسلامي امارت سره په تعامل باندې. نړۍ بیا یو تصمیم نیسي چې اسلامي امارت سره تعامل ولري. دا که چیرې نړۍ د امریکا د خوښې پرته بیا یو بل طرف نه تصمیم نیسي، دا د امریکا د منزوي کېدو په معنا ده. لهذا امریکا په همدې وجه هم نه غواړي چې اسلامي امارت دی کاملا منزوي وي. لیکن زه یو بله خبره کوم جناب ساحل صاحب، بل راوند کې به ووایم. زه خیر هغه اوږده موضوع ده، زرمتي صاحب ته نوبت ورکوم. ډېره زیاته مننه. کور ودان زرمتی صاحب، مخکې مې هم یادونه وکړه، دلته د هیوادونو چې دي یو بل سره باید اړیکې وپالي، لازم ملزوم دي یو بل ته، هغه که د سوداګرۍ په برخه کې، هغه که سیاسي اړیکې، هغه که ډیپلوماتیک اړیکې، بېلابېل اړیکې باید موږ ورسره وپالو. دلته په یو ډول خو دوی دا ښکاره کوي چې یعنې غواړي، او زه د ترکمنستان هیواد درته ووایم چې دوی په خپله رسمي بلنه ورکړې ده امیر خان متقي ته چې راشئ، نو دا خو واضح خبره ده چې حتما مثبتې پایلې به هم ولري. راځم دې ته چې په خپله څه باید وشي چې بالاخره دغه ګاونډي هیوادونه هم حاضر شي، افغانستان هم په رسمیت وپېژني، هم یې اړیکې د پخوا په څېر عادي شي ورسره. د امریکا دغه دریځ ماتول غواړي، او باید څه وشي چې د دې خپل دریځ نه لاس واخلي. ښه، لکه څنګه چې مخکې همت صاحب ورته ویلي، یعنې په اوږد مهال کې اوس صحیح ده چې مثلا امریکایان له اسلامي امارت سره
یعنې تعامل نه لري یا په اړیکو باندې یا په ډیپلوماتیکو اړیکو باندې یا په رسمیت باندې نه پیژني ولې په مهال کې مجبوره دي ځکه دلته چین رامخته کیږي که چین رامخته نشي مثلا روسیه رامخته کیږي صحیح داسې روسیه په اقتصادي لحاظ دومره غښتلې نه ده لکه چین یا امریکا ولې په نظامي لحاظ باندې اوس یو قوت ده په سیمه او منطقه کې هغه به ځای ناستې کیږي تاسو وګورئ چې ډېر زور په ایران باندې وازمویل ولې چین ورمخته سو اوس له چین له ایران سره یعنی په بېلابېلو یعنی عرصو کې تړونونه لري اقتصادي تړونونه لري سلا د دې مثلا تعزیرات ورباندې شتون لري نو او بلکې دلته یو بحران رامنځته کیږي په افغانستان کې نو بیا به مقصره یا امریکایي او د امریکا متحدین به بله دا دی چې موږ تقریبا 43 کاله کېږي چې په افغانستان کې دا جګړه روانه ده او بېلابېل حکومتونه مو وازمویل ولې داسې یو حکومت چې په ټوله جغرافیه باندې حاکمیت ولري زه فکر نه کوم چې د افغانستان په تاریخ کې به دا وي چې یعنې په ټوله جغرافیه د افغانستان کې نو اوس د دوی هم لکه مخکې مې چې ویلې تعامل یوازنۍ لار د حل ده او بل او دغه پیسې چې مثلا کنګل کړي دا یوازینی فشار ده یوازینی هغه آله د فشار ده چې د امریکایانو په لاس کې ده بله کومه داسې آله د فشار شتون نه لري کوم شرایط چې دوی وایي هغه نه دي هغه نه دي نو دوی که واقعا مثلا هغه شرایط چې دوی غواړي چې هغه زموږ له جغرافیې یا زموږ له ارزښتونو زموږ له ملي او اسلامي ارزښتونو سره دي هغه پر بنډه توګه ووایي زموږ له بهرنیو چارو سره دې مثلا دا شریکه کړي تر څو دا د رسمیت پېژندنې مشکل حل سي او که دوی په دې هغه باندې په دې فکر کې سي دلته بحران رامنځته سي بیا خلک راپورته سي بیا لکه هغه د عربي بهار سي ورته وایي هغه پیري په افغانستان کې وکړي نو زه فکر نه کوم چې هغه زمینه هغه بستر دی ورته مساعدوي ځکه دلته ما مخکې اشاره وکړه چې 100 کاله شدیده جګړه وسوه او بېلابېلې ستراتیژیګانې د افغانستان د جګړې له خبره وازمویل شول ولې په جګړه لار د حل نه ده یوازینۍ لار د حل دا ده چې دوی هغه ریالزم تیوري سي ورته وایي چې په هغه کې قدرت ډېر یا د زور لارې یو هېواد باندې قبضه کول دي هغه کار نه ورکوي اوس 21مه پېړۍ ده نو په دغه کې بیا بحث د هغه راځي لیبرالزم راځي په هغه کې بحث د ښو اړیکو ده د تعاملاتو ده د همکارۍ ده او د دغو لارې دوی کولی شي چې خپل نفوذ په افغانستان کې دوی وساتي او بل دلته بېلابېل قدرتونه دي مثلا په سیمه او منطقه کې چې هغوی هم ډېر فعال شوي دي او بل دا ده چې هغه هېوادونه هم یو څه اندېښنې مثلا لري بل دا ده چې دلته په تیرو کې هم یو سم یو تصویر د اسلامي امارت نو ورکول شوی په تیرو کې مثلا نړیوالو ته او یا هغه هیوادونه چې مثلا تصمیم نیونکي دي په نړیوال سیاست کې هغو ته کاملا منفي تصویر د اسلامي امارت ورکول شوی نو اوس دا دی چې اول دا دی چې دوی په ټول افغانستان کې دوی خوشحاله کیږي بالکل ځینې شرایط حضور متحسب یو شرط دا و د رسمیت پیژندلو په برخه کې چې په خپله نجونو ته باید د تحصیل او د تعلیم زمینه برابره شي اوس موږ او تاسو خبرېږو چې د اسلامي امارت ویان هم دا خبره کړې وه ذبیح الله مجاهد ویلي و د رسنیو له لارې هم دا خبر خپور شوی و چې تر پسرلي پورې په خپله د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه چې دي دا دروازې به د دوی پر مخ خلاصې شي دا یو غټ ثبوت او یو ښه زیری موږ بللی شو بالاخره دغه پلمې به د ده تر څه وخته پورې وغځېږي نور به څونه دوام خو یو شی دا دی چې موږ باید دا توفیق یو د دولت رسمیت پیژندل یو د حکومت رسمیت پیژندنه ده چې ډېر هغه حقوق پوهان په دې اندي چې د حکومت کې دوه ډېر مهم مسایل دي د حکومت د رسمیت پیژندل دولت خو په رسمیت باندې پیژندل شوی دی دا یو څرګند حقیقت دی چې هغه یو دا دی چې یعنی هغه کوم نظام یا کوم قدرت چې پر راس دی هغه کې راځي په ټوله جغرافیه باندې حاکمیت ولري او بل دا ده چې مشروعیت ده هم داخلي مشروعیت مسله ده هم مثلا نړیوالو مشروعیت یا بهرنی مشروعیت ده چې د دغه لخبره باید اسلامي امارت خصوصا په داخل فکر کوم چې یو شورا باندې دی کار کوي چې د ټول افغانستان علما راوغواړي او بېلابېل مشران راوغواړي د جرګې په شکل باندې تر څو هغه مشروعیت مسله هم حل سي او دغه بهانه چې کوم نړیوال لاته په لاس ورغلي دغه مسله هم یعنی حل سي بل دغسې مثلا د جنکیانو د مکتب مسله ده دغه په هغه کې نشته بحث باندې د رسمیت پیژندنې کې دا صرف شرایط دي چې مثلا تاسو د جنکیانو مسله یا د ښځو حقوق دي وضع کړي دي په دغه کې هم تر اوسه خو یو پلمه همدا ده نو ښه دا ده چې په دغه کې هم یعنی رټلي ګامونه واخیستل سي یا جدي ګامونه واخیستل سي او 2 میاشتې پاته دي دا د نوي نصاب د پیل له خبره تر هغه وخته به مثلا او دا اطمینان هم نړیوال ته ورکول شي که تاسو وغواړئ یا ونه غواړئ اسلامي امارت د تعلیم
یا د زده کړو مخالفت نه لري. او بل دا ده چې یو آزاد هیواد چې موږ بحث ورباندې کوو، یو هغه دا ده چې باید هغه په یعنی په زده کړو کې یا په علم کې پورته وي، ځکه جاهل او نادان هېڅکله جاهل او عالم هېڅکله نه د سره برابر، او په جهل کې موږ هېڅکله نسو کولی چې مثلا موږ تر اخره باندې آزاد پاته شو. نو په دې باندې کار روان ده او خدای دې وکړي چې دا هر څومره ژر یعنی عملي ګامونه واخیستل سي، تر څو هغه کوم اندېښنې چې دی لري یا کوم هغه بهانې چې دی لټوي او ځینې نور هغه کسان دي چې په 20 کاله دلته دی مثلا اقتدار وکړ او هغه هم یعنی منفي ذهنیتونه او اوس هم په خارج کې دي منفي ذهنیتونه د امارت په وړاندې ورکوي نړیوالو ته د افغانستان په اړه. دوی که غواړي نړیوال که غواړي چې مثلا د اسلامي امارت هغه لیدلوری وګوري، ښه دا دی چې ځینې کسان دلته داخل د افغانستان ته د راسي یو ریسرچ یو تحقیق دی وکړي، د هغه پر اساس باندې بیا دوی د قضاوت وکړي چې د امنیتي لحاظ باندې یا د ښځو مسله باندې یا په نورو مثلا همشمول حکومت نوم یادوي د هغه لپاره مثلا همشمول په دې معنا نه چې هر څوک د خپل لیدلور زاویې څخه تعبیروي، په دې معنا چې ټول افغانان هغه واقعي کادرونه چې په داخل د افغانستان کې شتون لري، د پوهنتون استادان دي، هغو ته د هر قوم چې دی په د هغو له مسلک سره سم مثلا په حکومت کې برخه ورکول سي او هغه پرزې استعمال شوي دي او هغه ناکامې پرزې دي او اوس هم لګیا دي په بېلابېلو مثلا له هېواد څخه بهر کانفرانسونه داري یا غونډې دایروي، هغه معلوم شوي دي له هغو څخه ولس هم چندان ښه خاطره نه لري او که هغو ته بیا هم د نړیوالو فشار پر اساس خلکو ته هم یوه هیله دا ده زرمته صاحب چې په خپله د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر د امیر خان متقي دغه سفرونه چې دي دا هم ډېر ښه ارزوي، ځکه په خپله دوی غواړي، دوی لیوالتیا لري چې بلنه ورکړي دوی سره له نږدې نه په بېلابېلو موضوعاتو باندې چې موږ په مقدمه کې او په خپرونه کې یادونه هم وشوه، خلک هم هیلهمند دي، اوس هیلهمندي ډېره شوې ده. نو په خپله دغه ګام د خلکو دغه فکر تاسو څنګه ارزوئ؟ یعنی ما مخکې اول کې ما اشاره وکړه چې مثلا هر هغه سفر چې مثلا د افغانستان د سوکالي لپاره ترقي لپاره او زموږ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره ترسره کیږي، صحیح ده چې تر ډېره حده مثلا که موږ 100% نتیجه لاسته رانه وړو 50% یا 40% په اوسنیو شرایطو کې لاسته راوړو، دا یو ښه اقدام دی. بله خبره دا ده چې یو عالم وایي چې وایي کله چې ډیپلوماسي باب تړل کیږي نو بیا جګړه ده. نو اوس که دغه راشه درشه ونیسي اړیکې نورې هم مثلا خرابې شي نو بیا خو موږ جګړې ته ځو، بیا خو موږ بحران ته ځو. د دغه لپاره په اوسنیو شرایطو کې یعنی د ولس دا غوښتنه ده چې جګړه ختمه سوه، موږ باید د جګړې لپاره بیا کار ونه کړو، موږ باید هغه کسان چې مثلا جګړې ته موږ هڅوي یا د جګړې لپاره اور وهي هغه پیژندل شوي څیرې دي او هغه چلښت هم نه لري او په هیڅ صورت باندې که دوی دا اوس یو بل دا هم ده چې دوی که په دې فکر کوي چې دلته بحران رامنځته سي او خلک راپورته سي بیا هم دوی بدنامه کیږي او بیا هم دغه که مثلا دلته مهاجرینو سیلاب ده دا بیا د مهاجرینو څخه راځي د دوی هغه ملي امنیت هم ګواښي، په دوی باندې د دوی اقتصاد هم ګواښل کیږي. نو ښه دا ده چې تعامل ته راسي او غوښتنې کور ودانه وخت هم کم پاتې ده، غواړم خپرونه جنبندي کړو. حمد صاحب راځم دې ته چې په خپله په رښتیا هم د افغانستان اوسنی وضعیت چې ده دا په کوم لور روان ده؟ مختلف ابعاد دي، په سیاسي لحاظ باندې د ښه طرف ته روان ده، په اقتصادي لحاظ باندې ولاړ ده. ولاړ ګورئ دوه نسبتونه لري، یو دا ده چې غورځېدلی او ولاړ، یو ولاړ په نسبت روان ته ده، غورځېدلی نه ده د افغانستان اقتصاد، راولاړ سوی ده خو روان نه ده هغسې چې باید وایي، دا باید موږ وپېژنو. او دریم دا ده چې په امنیتي لحاظ باندې موږ الحمدلله د ډېر موږ افغانان زه کله کله د دوستانو ته وایم چې ګورې موږ دا تېر 20 کلونه باید هیر نه کړو، دا تېر 20 کاله چې دلته کوم حالت و دا انسان عجیب هغه ده چې اوس یو کال بعد بیا افغانان وایي چې نه هغه وخت موږ نه هیر ده. موږ که لږ دغه پرتله وکړو د اوسني وخت او د 6 میاشتې مخکې حالت نو موږ ډېر لوی تغیر کړی د نړۍ ستر قدرتونه هغه بحث ده. لیکن زه یو شی وایم افغانانو ته، زه یو خبره لرم او دا مې د زړه یو درد ده چې ورسره وایم، هغه دا ده چې ګورئ موږ باید اسلامي امارت د خپله ډیپلوماسي فعاله وساتي، بالخصوص د بهرنیو چارو وزارت، لیکن افغانان دي د خپلو مټو نه استفاده وکړي. موږ چې په زرګونو میلیارد ډالر هم راوړي دلته موږ په بهرنۍ مرسته باندې نه خود کفا کیږو. هغه ملتونه کله هم په خپلو پښو نه دي درېدلي چې د
د بل چا خیراتونو ته خولې وازې نیولې وي. تاسې ولیدل هغه بله ورځ یو عکس په ټولنیزو شبکو کې کته پورته کېده چې یوه میرمن په واورو کې پرته ده، چادر یې اغوستې ده او ډېر هغه تصویر ډېر ښکته پورته سو. بیا یو ځوان لاړ د دې میرمنې کور یې پیدا که دا د جوګیانو د یوې کورنۍ نه وه. بیا د خاوند سره مرکه وکړله. خاوند یې ورته وویل چې موږ عادت دا د سلګونو کلونو راهیسې چې نارینه په کور ناست وي، قرار پراته وي او ښځې سوال کوي، ورته ګټي او په سوال یې ګټي. او د دې وجې نه موږ وایو په سلګونو کلونه کېږي چې موږ یو بېسوه مځکه هم په کابل کې او په افغانستان کې نه لرو. ولې؟ ځکه موږ سوال ته ناست یو. تر څو چې موږ خیراتونو ته ناست یو، موږ په خپلو پښو نه درېږو. ګورې په تېرو 20 کلونو کې چې دلته د امریکا د غلامانو نظام و، ځکه لږ څوک دې خفه نشي په دې، دلته امریکایانو د افغانستان زیربنا ونه رغوله. افغانستان خودکفا بونه افغانستان یو پړسېدلی اقتصاد که چې دوی ووتل اقتصاد وچاودېده. کله چې دغه افغانستان اوس د امریکا د دښمن په لاس کې ده، نو ته وایه چې امریکایان به موږ سره اوس مرسته وکړي چې موږ په خپلو پښو ودرېږو. لهذا اسلامي امارت خپله ډیپلوماسي چټکه وساتي، ځکه ضرورت ده، د دنیا سره تعامل هم ضرورت ده. لیکن موږ باید په خپلو زیربناو په خپلو مټو باندې کار وکړو. او دلته ګورئ، زه کله کله مثال وایم، زه هم افغانان داسې دي لکه یو سړی چې په خزانه باندې پروت ده، ویده ده او وږی ده. یو سړی د سرو زرو په خزانه باندې ویده ده، ویده هم ده او وږی هم ده. موږ داسې یو. دا د موږ ځمکه دومره لوی منابع لري چې اوس ټوله نړۍ موږ ته محتاجه ده، لیکن موږ پرې پراته یو، قرار ویده یو، وایي چې خیرات امریکایان خیرات راوړي او وږي هم په عین حال کې. تر څو چې موږ راویښ نه سو، د دې خوب نه راویښ نه سو او د دې خپلې خزانې نه استفاده ونه کړو، موږ په ولایت زه ساحل صاحب ستا د ولایت یو مثال در کوم. تاسې بله ورځ یو راپور درلوده د لغمان. په لغمان ولایت کې ولسونه راجګ سوي دي، د کونړ ولایت ته او سیند ده، که د کابل د سیند نه 18 کیلومتره نار ویستلی ده په خپلو بیلچو باندې. او نتیجه یې څه شی ده؟ تر مهترلامه پورې اوبه ورسولې، په زرهاو جریبه مځکه یې خړوبه کړله. دا دوی د خپلو مټو نه استفاده وکړله. افغانان باید د بل خیرات ته کینني. یو استراري ضرورت ده، لیکن د دوام لپاره دوامداره موږ باید دغه مفکوره بیخي ختمه کړو. حتی زه کله ناکله د بدو شرایطو ته خوشحاله یم. زه هم ګوندې موږ خپل استعدادونه په کار واچوو، خپل مټو نه کار واخلو، لږ راویښ شو. دا کله انسان چې مجبوره سي، هغه باید د خپلو ظرفیتونو نه ډېره استفاده کوي. لهذا زما اسلامي امارت ته هم مشوره دا ده، بهرنۍ ډیپلوماسي دې روانه وي، لیکن نور جهتونه دي د افغانستان د داخلي منابعو نه په استفاده باندې، د داخلي کدرونو نه په استفاده باندې. دلته موږ داسې کدرونه لرو چې په نظام کې نسته، هغوی باید را شامل سي نظام ته. د هغوی نه په دغه برخه کې قوي استفاده وسي چې موږ څنګه په دې بدو شرایطو کې په خپلو پښو درېدای سو. او په عین حال کې د افغانانو نه زما د عام ولس نه زما تقاضا دا ده چې هغوی دې هم د خودکفایي فکر مفکوره ولري. ګورئ په 1980 کې غالبا تر څو ځینې ګاونډي هیوادونه چې دي هغوی هم همدا خبره کوي چې غواړو بس له افغانستان سره دوی ته یو بشري قوه. نه موږ هېڅ چاته ضرورت نه لرو. موږ الحمدلله دومره بشري قوه لرو چې موږ بل چاته یې ورلېږلی سو. افغانان دومره استعدادونه لري چې موږ د بل چا بشري قوې ته هېڅ ضرورت نه لرو. الحمدلله موږ دلته ډېر لوی کدرونه لرو. ما یو خبره کوله په 1980 کلونو کې غالبا په سودان کې همداسې یو مشکل راغی چې بهرنیو بندیزونه ولګول. عمر البشیر چې کله اوضاع وکتله چې موږ ته په داخل کې د خپل امکاناتو ډېر امکانات سته، د خپلو منابعو او بیرونه موږ د خیرات خولې بهر ته نیولې دي. اعلان یې وکړه، یو شعار یې جوړ کړه، وایي نأکل مما نزرع ونشرب مما نصنع. وایي موږ د هغه شي نه خورو چې خپله یې کرو، او هغه شی چې کو چې موږ یې خپله تولیدوو. موږ چې تر څو دغه شعار خپل نه کړو چې د خپلو مټو نه استفاده کوو، د خپلو منابعو نه استفاده کوو، بل څوک دا جرأت ونه شي کولی چې موږ ته بله نه موږ نه چاته ضرورت لرو او نه باید چاته خولې ونیسو. د خپلو مټو نه، د خپلو خضرینو نه. هغه زه یو قصه کوم چې یو طالب خضرین پیدا کړي به، خضر علیه السلام ورته راغلی چې زه دعا درته کوم، ما ورته ویل چې ما خپل خضرین پیدا کړي، خپل کار کوه. موږ بهرنیو مرستو باندې کله هم نه ابادیږو. ګورئ په تېرو 20 کلونو کې په سروبي کې یو توربین خراب و په 2001 کال کې، دا اوس هم خراب ده. یو توربین خراب و، دا اوس هم خراب ده. نو بهرنیان موږ ته خیر نه راوړي، بهرنیان موږ نه خود کفایه کوي تر څو چې موږ په خپلو پښو په خپله ځان ونه درو. ډېره زیاته مننه. غواړم تاسو زرمته صاحب لنډ نظر تاسو هم اورم، خپرونې وخت کم ده. یو شی دا هم ده چې مثلا دغه کوم مسایل ته چې اشاره وسله، خودردیت، یعنې موږ باید پیدا کړو، لکه څنګه چې امام صاحب ورته اشاره وکړه. ځکه هغه مرستې چې کېږي هغه دې خپله چې د جریان په حرکت باندې راولي. ولې هغه بله خبره دا ده چې د امریکا یو جمهور رئیس یوه وینا ده، وایي دې ته مه ګورئ چې مثلا حکومت له ما له اخبارات څه کوي، ته د حکومت له اخبارات څه کوي، څه کول پکار ده. دا ډېر مهمه خبره ده. نو اوس خبره دا ده چې صحیح ده چې مشکلات شتون لري، اقتصادي مشکلات په افغانستان کې شتون لري. نو
دغه د رفع کولو لپاره دا ده چې خپله هم موږ په لاس په کار شو. یعنې لکه مخکې چې عماد صاحب ورته اشاره وکړه له انجینرانو څخه مثلا هغه کدرونه چې په داخل د افغانستان کې ځوان کدرونه دي، مثلا د نیویورک ټایمز د راپور پر اساس په افغانستان کې یعنې له اقتصادي پلوه هغه زیرمې پرتې دي چې تر اوسه پورې ډېرو کم کېدای شي په دغه شلو کلو کې ځینو ته د خارجانو یعنې په ناقانونه ډول سره مثلا هغه ته راسرسی پیدا کړي، استخراج کړي، ولې تر ډېره حده اوس هم پاتې دي. نو ښه دا ده چې له هغوی مسلکي انجینرانو څخه مثلا د استخراج لپاره او د دغه همداراز د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره له هغو مسلکي کدرونو څخه باید کار واخیستل سي، د هغو له ظرفیت څخه باید کار واخیستل سي تر څو دغه اقتصادي سایکل چې کوم چې ولاړ ده دا په چرخش باندې راشي. تاسو وګورئ زه هم تېره ورځ مثلا غزني طرف ته تللی یم، زرمت طرف ته، تر اوسه پورې هم سرک یعنې هغه یو ترانزیتي سرک د له غزني څخه راځي ګردیز ته، له ګردیزه خوست، اوس هم سرک دغسې خامه یعنې پاته ده، نه ده جوړ سوی، او اوس هم په اطرافو کې مثلا د مخابراتي دستګاوې نه دي نصب شوي. نو دغه باندې باید کار وشي او دا خو یعنې په شلو کلو کې دا ونه رغلی، دغه وروسته موږ باید د دې څخه توقع ونه لرو. ښه دا ده دا خپل هیواد ده، افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور ده، په ګډه سره باید دا خپل هیواد جوړ کړو او هغه ناخوالې چې شتون لري، مشکلات چې شتون لري، هغو ته رسیدګي وکولی شي او هیڅ چاته مثلا اجازه ورنه کړو چې موږ په کورنیو چارو کې مداخله وکړي او موږ ته مثلا لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه چې مثلا عمران خان دا خبره کړې وه چې باید کدرونه دلته ورولېږو تر څو بشري نیرو د افغانستان د لپاره واستو. لکه مخکې موږ هم چې ویلې دا خبره چې ما هم واورېده واقعا متاثره سوم، ولې دلته کدرونه شتون لري، ظرفیتونه شتون لري، موږ کولی شو، افغانان کولی شي دوی ته یې ور واستو، دوی دې موږ ته نه رالېږي، دوی د دغو کدرونو څخه د خپل کدرونو څخه د کار واخلي چې هغه خپل اقتصادي سایکل چې د پاکستان ده هغه په چرخش باندې راولي، له هغه څخه د کار واخلي، دلته دې نه رالېږي، موږ لرو هغه کدرونه. او اسلامي امارات هم اوس به خواهش هم دا ده ورڅخه چې له هغو څخه کار واخلي، د هغو له مسلک سره سم. او ځینې کیدای شي زړونه کوي، ځینې کیدای شي وایي چې موږ له هېواد څخه بهر ځو، یعنې له هېواده بهر هم کوم یعنې معقوله نتیجه نه ورکوي، خپل هېواد هم د باید کار ورڅخه واخلي. ډېره زیاته مننه. تاسو دواړو یوه دونې مننه کوو چې خپرونې ته راغلی او درنو لیدونکو له تاسو نه هم یوه دونه مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ. تر بیا مو په مهربانه خدای سپارو. پاک الله مو مل.